د هنر کلیک چینل مینوالو په یو نوی ویډیو کې تاسو ټولو ته هرکلی وایم. دوستانو مونږ تاسو سره اکثر په دې چینل د هنرمندانو باره کې ډیر په زړه پورې معلومات شریکو او تاسو د حالاتو نه خبر ساتو. ورسره تاسو سره مختلف قسم نور معلومات هم شریکو چې تاسو د هغې نه فایده او ګټه واخلئ. د نن ورځې زمونږ دا ویډیو د رانی په باره کې ده چې د پښتو مشهوره اکټره رانی نن سبا په کم حال ده، چرته اوسیږي او چا سره واده کړی دی او په ډرامو کې ولې کار نه کوي، نن سبا په کوم ځای کې اوسیږي. ویډیو را سره تر اخره وګورئ چې مونږ کوم معلومات راټول کړي د دغه ټولو معلوماتو نه تاسو هم خبر شئ. قدرمنو او خوږو ملګرو، د پښتو ډرامو کې چې کله حیاشي او فحاشي نه وه نو په دې سټیج باندې به سداسې اداکارانو راج کولو چې ډیر د اخلاقو په دایره کې به ډرامې جوړولې چې هم به پکې فن موجود او هم به پکې یو پیغام و. د وخت تېرېدو سره سره هر څه بدل شول، ډېرې اداکارانې د سکرین نه اخوا شوې. رانی هم د دغه اداکارانو یوه حصه وه چې یو دم د ټي وي او سی ډي د سکرین نه اخوا شوه، چې بیا یې مینوال تر ډیره په دې انتظار و چې اوس به یې نوې ډرامه راشي، خو تر اوسه د هغې هېڅ پته ونه لګېده او معلومات یې ونه شول. د معلوماتو راټولولو لپاره چې کله موږ رابطې وکړې او معلومات مو راټولول نو راته معلومه شوه چې رانی یو ځوان سره واده کړی دی او نور هغه نه غواړي چې د ډرامو په دنیا کې ژوند تیر کړي، بلکې خپل حقیقي ژوند ته تلل غواړي او د خپل خاوند او د خاوند د کورنۍ خوشحالول یې لوی مقصد دی. رانی د خپل ژوند ډیره حصه پښتو ډرامو کې تیره کړې او واقعا چې داسې کومه ډرامه یې نه ده جوړه کړې چې په هغې کې د پښتون قوم یا د پښتنو سترګې ښکته شي، یعنی هره ډرامه یې د اخلاقو په دایره کې وه. خو نن سبا چې څومره حیاشي ډیره ده دومره څوک ډرامې هم نه خوښوي، ځکه چې نن سبا ټوله بې حیایي ده. نو قدرمنو، د رانی د ژوند باره کې معلومات همدا و چې تاسو سره مو شریک کړل چې هغه نن سبا ښه خوشحاله ژوند تیروي. دوستانو دا ویډیو همدومره وه. له نورو په زړه پورې معلوماتو لپاره هنر کلیک چینل سبسکرایب کړئ. خوشحاله او بریالي اوسئ.